نن چهارشنبه د 1401 هجري شمسي کال د تلې د میاشتې 14 نیټه د هلمند ولایت د پوهنې ریاست د غونډو په تالار کې داسې مهال د ښوونکي نړیواله ورځ ولمانځل سول چې پکښې د پوهنې رئیس محمد ایواز انصاري، د پوهنتونونو رئیسانو، دیني علماو، د ګڼو ادارو مسؤلینو، د پوهنتون استادانو، د ښوونځیو ښوونکو، زده کوونکو او زده کړیالانو ګډون کړی و. د یاد لمانځ غونډې پر مهال د پوهنې رئیس محمد ایواز انصاري وویل تعلیم او تربیه هیواد کې د ملا د تیر حیثیت لري او ټول باید په ګډه سره کار وکړو ترڅو د علم په رڼا کې په ځان بسیا هیواد ولرو. که موږ یو حرف د الله و شاګرد ته انتقال کړو، یوه کلمه ورته زده کړو، موږ به د دنیا څخه تللي یو، بیا به د دې ثوابونه سلسله موږ ته راروان دي. موږ به د دنیا څخه تللي یو او نور عمل نسو کولی، مړی ځان ته په قبر کې ګټه نسي رسولی، نور عمل کته سوی دی، بیا هم دغه علم دی چې ده رسولی دی، دغه علم نافع دی. نن د ده په نقش قدم باندې نور انسانان روان دي، په هغه باندې عمل کوي، بیا یې ثوابونه وده ته روان دي. همداراز د هلمند دولتي پوهنتون رئیس سورګل عبدالرحمن د پوهنې ریاست دا هڅه وستایل او زیاته یې کړه اوس د دې وخت دی چې تعلیم او زده کړې ته موخه کړو، نو اړینه ده چې د استادانو د تشویق په موخه داسې پروګرامونه جوړ سي. علما فرمایي وایي کم مشکل دی چې د جهل څخه نه دی او کومه ستونزه کوم مشکل دی چې هغه په علم باندې حل نه سي. په واقعیت کې ټول ستونزې په بشریت کې چې موږ یې بولو دا ناخوالې دا د جهل څخه دي، د جهلونو مختلف ډولونه. موږ به دا نه وایو چې افغانستان په داسې یو حالت کې دی په کلونو په جنګ کې راپروت دی. موږ په خپله برخه کې د جهل څخه خوشمن یو په څومره اندازه چې پر موږ باندې مسلط دی په هماغه اندازه خوشمن یو. لمانځ غونډه کې مفتي شریف الله چې د علماو په استازیتوب وینا کول د خپلو خبرو پر مهال وویل د دیني مدارسو او مکاتبو ترمنځ باید واټن کم سي او د همغږۍ لپاره یې باید په ګډه کار وسي ترڅو دیني او عصري علوم یو ځای تدریس سي او تر مکتب وروسته یې بیا رشته بندي وسي چې هره برخه باید بیله وي. دې شانو ته ډېر متوجه او ژمن پاتې سو، نفس اوازي او خبرو پسې باید لاړ نه سو، په حکایاتو پسې باید لاړ نه سو. الحمدلله د امارت په پالیسیو چې زه خبر یم دې ټولو شانو ته ژمن. خو ما درته ویلې چې دلته څه ناخوالې تېرې سوي دي، دغه ناخوالو د امتیاز ډېر سخت ضرورت دی. سپېڅلي او ژمن خلک به یقین درته وایم چې دا به هم پر مخ ځي او هم به په ترقۍ کې پاته کېږي او هم به خوشحاله ژوند لري. خاین که زما ورور یې او که زه یم، که د ملا په صفت وي، که د آغا په صفت وي، که د معلم په صفت وي چې د دې ملک خیرخواهي نه لري او زموږ د مقدساتو خیرخواهي نه لري، هغه زموږ دپاره وفادار نه. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر پر 5 نیټه د افغانستان ترڅنګ په بیلابیلو هیوادونو کې د ښوونکي نړیواله ورځ لمانځل کیږي. محمد اسماعیل وفا، سکون رادیو.